هغه ویډیو چې زما په شمول د ډیرو افغانانو او مسافرو د ژړا لامل شوه. تاسو یوه دقیقه راسره وګورئ. ښوونځی ډېر خوند راکوي. کله چې زه بازار کې د شاګردانو وینم چې دوی تر څو ما سترګو نه پناه نه وي، زه د هغه پورې دوی ته ګورم. ولې دومره خوند راکوي د ښوونځی ځایم چې دوی به په راتلونکي کې ډاکټران انجینران وي. خو ښه چې خالي مې د دې کور خرڅ برابر کړي، مزتي زمان ده نن هم ځم د ښوونځي ته. نن هم ځې؟ هغه ماشوم چې موږ تاسو په تېره ویډیو کې راسره لیدلی و چې د زده کړې ډېر ارمانجن و. د دې ویډیو په کتو سره یې زما په شمول د ډېرو هېوادوالو له سترګو اوښکې لاړې. راځئ نن همدې ماشوم ته زنګ کوو تر څو پورې د الله جل جلاله په مرسته موږ لږ یا ډېر څه د ده په ژوند کې تغیر راوسته. زموږ سره پاتې شئ، زه اړیکه ورسره نیسم چې د ماشوم بچی کوو. علیکم السلام، شکر جان ښه یې؟ ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په شکر جان سلام اوسئ. جو صحت دې ښه ده؟ ښه جوړ یې؟ په خیر یې؟ کراري ده؟ ژوند ښه ده؟ چېرته وې؟ تللی وم کار ته. کار ته تللی وې؟ کار څنګه ده؟ ژوند کار څنګه ده؟ ولا کار ښه کار ده، اسانه کار هم ده. ستړی شوی خو ډېر نه یې کې؟ ولا نه یم دومره ستړی شوی، ښه ده کار و. دروند هېوادوالو دغه شکر الله جان مې کار ته ور معرفي کړی ده، تقریبا میاشتې خپل معاش هم ورکوي، کار هم کوي او ژمنه یې کړې وه چې ښوونځي ته به هم ځي. نو راځئ موږ تاسو ځو ښوونځي ته، سمه ده؟ خوشحالېږي؟ ښوونځي ته ځو انشاءالله، زموږ سره پاتې شئ او مخته ځو، ویډیو سره وګورئ. تاکي سکون تاکي آرام د زړګي لیدلې لتا نظر شم هزار وار د غریبۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ورباندې نکړم د بادشاہ په بادشاہۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه تارا معلوم کړه خپل پردي ټکي په ټکي ګوره تارا معلوم کړه خپل پردي ټکي په ټکي ګوره زنه خوشحال زنه په غم نکړي سلګي ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ورباندې نکړم د بادشاہ په بادشاہۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه تاکي خوشحال یم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه تاکي خوشحال یم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه پکار مې نه دی د خانانو د خانۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ورباندې نکړم هېوادوالو هیله ده چې تاسو به ویډیو ټوله لیدلې وي. لومړی خو ویډیو ټوله شیر کړئ تر څو پورې د شکر الله جان له دې حالات څخه ټوله دنیا خبره شي او هغه چا چې اوښکې دوی کړې وي بېرته خوشحاله شي. د شکر الله جان هغه هیله چې ویلې چې ښوونځي ته ځم که ماته د کار زمینه برابره شي او یا هم ماته زمینه برابره شي همدا اوس هم ښوونځي ځم. بالاخره مو ښوونځي ته راغلو. شکر الله جان د منظم تر ټولو با ډسپلینه یو ښه زده کوونکی ښکاري. نو تاسو هم د ده ویډیو ولیدله
دا چې وروستۍ کې یوازې ځو د مدیر صاحب یو کلیپ راخلو د مدیر صاحب سره خبرې کوو تر څو زده کوونکي ورباندې وسپارو تاسو به زموږ سره پاتې شئ خو یوه هیله هغه دا چې هغه هیوادوالو چې زموږ سره مرسته کړې ده یعنې ځینو وروڼو دوبۍ څخه پیسې لیږلې وي ځینې له امریکې څخه ځینې له بل ځای څخه خو هر چا خپله وس تر اوسه وس کړی ده خپله وس یې وس کړی ده نو د شکرالله جان سره یې مرسته کړې ده ځینو زموږ هیوادوالو زموږ سره د مرستې ژمنه یې کړې وه د بده مرغه چې تر اوسه پورې موږ ته نه دی رارسېدلې د شکرالله جان ته یو کار برابر کړو دوی مو اوس مصرفه کړی ده د یو چا سره مو دفتر کې مقرر کړ هلته به دوی د ورک کار کوي یعنې برک به ورسره زده کوي هم او څه معاش به هم ورکوي نیمه ورځ به ښوونځي ته ځي او نیمه ورځ به هم کار کوي انشاءالله تعالی دوی به ځان رسوي خپل هدف ته هغه چې ویلي و چې زه به ډاکټر کېږم دوی به انشاءالله تعالی ډاکټر کېږي دوی هم د شمولیت کار ده چې د مسافرو خیریه بنسټ لخوا ورته معرفي شوی ده او دوی به پرې وي اما به وي نو زموږ سره پاتې شئ موږ مخته ځو د مدیر صاحب کلیپ هم راخلو درنو هیوادوالو بیا هم سلامونه احترامات ادب مو ومنئ زموږ ویډیو به انشاءالله تر پایه راسره لیدلې وي وروستیو کې غواړو چې د دې لیسې یعنې مخکې مو وویل چې د الازهر لیسه چې په خوست کې تر ټولو غوره او معیاري ځای دی د شکرالله جان بخت او قسمت نو ښه و چې په داسې یو لیسه کې د درس زمینه ورته برابره شوله له ده ډېره زیاته مننه کوله مدیر صاحب څخه زموږ سره یې تل هڅه وکړله چې د زده کوونکي تر پایه پورې تر څو چې د دوی وس رسېږي انشاءالله تعالی د فیس به هم معاف وي او نور همکاري هم ورسره کوي غواړم د مدیر صاحب لنډ نظر راواخلم مدیر صاحب لومړی خو ډېر ښه راغلاست ته وایم او ډېره زیاته مننه چې زموږ سره مو دغه یو زده کوونکی ومنو بسم الله الرحمن الرحیم لومړي سره که څه هم ډېره مننه او تاسو ته هم هرکله راشئ او چې د بنسټ نه هم ډېره مننه چې همیشه داسې د غریبو خلکو د بېوزله هېوادوالو لاسنیوی کړی او دوی په خدمت کې ډېره مننه انشاءالله موږ نه یوازې شکرالله جان او نور داسې زده کوونکي چې هغه مشکل لري هغه اقتصادي مشکل لري یا داسې شاګردان چې هغه یتیمون دي یا بېوزله دي انشاءالله ټولو سره موږ مرسته کوو نو شکرالله جان مبارک وي انشاءالله چې څو پورې موږ وس وي انشاءالله اظهر موجود وي او دا زده کړې دا خپله امکانات دی تاګ ورتاګ ولري دلته زیرېدی شي تر 12 ټولګي پورې انشاءالله موږ د سره همکار وو سره به همکاري کوو انشاءالله ډېره مننه مدیر صاحب که راته ووایئ چې تاسو د لیسې اړوند راته ووایئ چې نور مو هم پرې زده کوونکي لرئ په دې برخه کې او د هېوادوالو لاسنیوی مو کړی ده که نه موږ فعلا مختلفو کټګوریو کې پرې زده کوونکي لرو په اکثریت زده کوونکي هغه بېوزله هېوادوال دي چې هغه یا یتیمان دي او یا بې سرپرسته دي او یا ډېر لوی سترې اقتصادي ستونزې لري نو څه د پاسه 300 په شاوخوا کې موږ یوازې پرې زده کوونکي او د دې پورته د 300 نه پورته موږ یوازې تخفیف والا زده کوونکي لرو نو اوس هم انشاءالله هغه کسان چې ډېر بېوزله لري مشکلات لري نو همیشه د پورې موږ لاسنیوی کړی او د فیس په اړه دوی معاف کړي او تخفیف ورته کړی ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو د الازهر لیسه چې په خوست ولایت کې موقعیت لري واقعیت چې ډېره یوه غوره د علم او د زده کړې ځای ده تقریبا تر 3000 زیات زده کوونکي لري دوی اوس فلحال په څو څانګو کې نو د شکرالله جان بخت کار کړی دی چې په الازهر کې دوی خپلې زده کړې کوي له ټولو ډېره زیاته مننه کوم بیا هم له هغو وروڼو ډېره زیاته مننه چې زموږ سره یې مرسته کړې ده د شکرالله جان پورې رسولې دي او هغه وروڼو چې ژمنه یې کړې ده چې د شکرالله جان ته به موږ لا هم د کار ځایونه برابرو له هغوی هیله کوو چې د دې ویډیو څخه وروسته دوی ته خپل مرستې راولېږي شکرالله جان هم لنډ نظر اخلم چې دوی به زده کړو ته راځي او زده کړې به کوي شکرالله جان راته ووایه څومره خوشحاله یې بسم الله الرحمن الرحیم زه بیخي زیات خوشحاله یم چې د الازهر په یوه لیسه کې زده کړې کوم ځکه چې دا د ټول خوست یوه داسې مشهوره لیسه ده او ډېره صحیح لیسه ده له 3000 زیات شاګردان لري استادان یې تکړه استادان دي خو زه ډېر خوشحاله یم هغه هېوادوالو ته چې تا سره یې ژمنه کړې ده هغو ته څه پیغام لرې که هغو ته دا پیغام لرم چې که څه هم ماته کار زمینه برابره شوې ده خو بیا هم زما پلار چې لږ معیوب غوندې هم ده که لږ هغه ته هم د کار زمینه برابره شي بیا به ډېر ښه وي انشاءالله درنو لیدونکو تاسو ټوله ویډیو راسره د لطف لپاره ویډیو مخته شیر کړئ او په سکرین باندې زموږ د واتساپ شماره ده هر څه مو چې وس کوي تر شکرالله جان له ورسوئ او زړونه وګټئ دا چې موږ تاسو هر وخت د هېواد د مینې اظهار کوو دا یې تر ټولو ښه وخت ده تر بیا چې زه جوهر او صدیقي راځو نورې برنامې تاسو ته وړاندې کوو موږ ته اجازه راکوئ تاسو په پاک رب سپارو ښاد آباد خوشحاله او ارامه اوسئ